سلام ملګرو، څنګه یاست؟ جوړ یاست؟ بخیر یاست؟ نن موږ ستاسو دپاره یو ډېر خوندور فلم راوړی، د امیر خان یو نوی فلم، ډېر خوندور فلم دی ورونو. ویې ګورئ او د ملګرو سره هم شیر کړئ، لایک او سبسکرایب لازمي کړئ. کرشنا مهارتي یو تکړه خو مغروره باسکټبال کوچ دی، خو یوه شپه یې نشه کړې وه، موټر یې چلوي او پولیس یې ونیوی. محکمې ته معرفي کوي. تاسو باید د 3 میاشتو خصوصا د ماشومانو سره د ټولنیزې اقدامات وکړئ. کرشنا په محکمې کې پر ده باندې جرمانه کښېږدي. دی وایي 500 روپۍ، هغه وایي 1000 روپۍ. دی وایي 1000 روپۍ، هغه ورته اخر وایي 15000 روپۍ. ورته اخر چپ شي، ورته ونه ډېر جرمانه زه درکړم، ورته دې هم درته لوړه کړم، باره دی چپ کښېني قرار. وایي ته باطمي دا کار کوې، دا کوچنیان به ته 3 میاشتې حتمي روزې. وایي 3 میاشتې زه به دا لیونیان روزم، زما بل کار زه نه لرم چې 3 میاشتې په دې تېروم، زه اخر څه وکړم په دا 3 میاشتې چې روزم. لیونیان چې لیونیان ونه نو څه شوم. وایي ګردی یې ورته ووایه. مور بیا په ده پسخان وایي، وایي ګردی یې ورته ووایه. دلته راغلی خپل شاګردانو ته دغه ورکوي، تمرین ورکوي. هر یو رقم لیونیان دي، رقم شیان ټول کړي دي، رقم بیکاره خبرې ورته کوي، اعصاب ورخوري د ده، رقم بیکاره چمونه کوي. د دغه په وخت کې دوی ژمی کاږي، خوب ورځي. دلته امیر خان وایي ما دونه مډالونه ګټلي، بیا هم ما ته دونه بیکاره کار راکوي چې بلا دې وینم. سپین ږیري ته ګډ دی، وایي زما ژوند بې معنا دی چې بلا دې وینم. اوس د بې معنا لیوني شاګردان مې راته سپارلي دي، دلته دوی تمرین ورکوي، وایي دا ګین دا رقم دغه کوي. دا د اوس په ولاړو بیده دی. په شروع کې کرشنا ته د ماشومانو بیکاره ښکاري، خو واره یې د هغه د زړونو ویني او د هر ماشوم جلا استعداد لري. راحت چې ډېره عزیزه خو زړه یې صفا دی. سمیر خو خبرې نشي کولای، خو سترګې یې هڅه وایي. آرین ذهن یې یو نړۍ ده چې هره لوبه هغه ګټي. کرشنا احساس کوي چې د دې ماشومانو هغه ته د ژوند بیرته لوبې ته چمتووالی. دې ځای کې امیر خان وایي زه ستاسو یو بله موقع درکوم، ستاسو یو ډېر ښه بازي وکړئ، که نه نو موږ ټول ناکامه کېږو. باید چې موږ ډېر ښه بازي وکړو تر څو چې موږ کامیابه شو. دوی ټول د امیر خان خبره مني او بازي ته حرکت شروع کړي. دوی ټول یو موټر ته ورپورته شي او دغه ځای څخه حرکت وکړي. او دلته خپل مشر ته وایي چې زه دا لیونیان څنګه پر لارې کړمه. مشر ته وایي یو کار سمېږي. دی فکر وایي څنګه وکړم دا اوس. دلته خپل معاینه سره دی ګډ دی، معاینه یې ډاډګرنه ورکوي. د هغه نوټس ډېر خوابه دی. ورخپل مور ته ورسي، مور هم ډاډګرنه ورکوي چې صبر زویه، خدای مهربان دی، رقم نه رقم یې ګټي، ماته کې توکل به خدای وکړه. مور سره ناستې، مور دغه ورته کوي. مور یې ورته وایي چې زوی خامخا ته ګټلی شي. په دې ځای کې دی راسي خپل د تمرین ځای ته تمرین کوي. دلته د چې خپل تمرین ځای ته راسي، ګورو ته دغه کوي، وایي خپل دغه سم وکړئ. په دا ځای کې د شاګرد ته وایي استاد ته خو چپ شه، له بیکاره اعصاب راخوري، دی باید چپ شي. دی خپل شاګردانو ته تمرین ورکوي او زه غواړي چې خپل شاګردان کامیابه کړي. چې هر څه کوي شاګردان یې بیا هم د لارې اوړي. خو دلته خپل شاګردانو ته دغه ورشي چې دا رقم وکړئ، دا رقم بازي کړئ، دا رقم چم وکړئ. موږ به د هغوی ناکامه کوو، موږ څوک ناکامه کوو نه، موږ دلته کامیابي غواړو. دا پړنه دغسې وایي. د هغه نه وروسته دوی ګرد روان شي، ولاړ شي دغه ته بازي ته، خپل بازي تمرین کوي. اخر هم دوی هغه زه ورځ چې په تمه هغه ورځ هم رانږدې شوله چې کومه ورځ دوی سیالۍ ته وځي، غټ میدان ته وځي. غټ میدان دوی خوشحاله دي، غټ میدان ته اوس وځي. باندې ورته هغه میدان د امیر خان اخر هم راغلی. په دې میدان کې به زما شاګردان بازي کوي. خپل یو شاګرد میدان ته راوستی، ورته وویل چې دا اصلي میدان دی، دلته باید چې سم بازي وکړئ. شاګرد یو خواته لیوني په رقم شاوخوا ګوري، په سر یې خشنه سرسموي خولده. دا دواړه وایي بازي به سمه کوئ، دا نه چې زما پزه را پرې کوي. دوی وایي یا استاد موږ سم بازي کوو. په دې وخت کې دوی اصلي میدان کې بازي وکړي. ورګردو چې ویل چې دوی ناکامه دي، هغه ګرد دوی تعریف وکړي او چکچکي باندې وکړي. اخر هم دوی کامیابه شي، ټول خوشحاله شي په کامیابي باندې. او دوی خو بیخي ډېر بې ځایه خوشحاله وي. وایي چې موږ اخر هم کامیاب شولو، دونه زحمتونه مو باسله، کامیابه شولو. امیر خان خو ډېر خوشحاله دی، ګرد